ګران و نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او خوشحاله راغلي وئ چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. خپل نوی درس به بیا هم په کومه مبارکه دعا یا کومه مبارکه کلمه پیل کړو؟ تاسو وایاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس، ډیره ښه مزده شوې دا مبارکه کلمه. موږ تاسو نننی درس د میم، کله چې میم د واو سره راشي دا درس دی. دا ښکلې مړی تاسو نه پوښتنه کړي میم د واو سره راشي څه شی ته جوړي؟ وګورئ دلته میم اول راځي او بیا واو راځي چې سره یو ځای شي. کله چې سره یو ځای شي د لاندې طرفې ته غوڅیږي او په دغه شکل لیکل کیږي او څه تلفظ کیږي؟ میم واو مو. اوس تاسو وایاست؟ مو. آفرین، لکه میم واو د مور په کلمه کې مور چې په انګلیسي ورته مادر وایي مادر. میم واو مو. دا ښکلی ماشوم ګورئ د خپلې مور سره یې ساعتګیري کوي. ډېر پې ګران دی مور یې او خپله مور یې ډېره پې ګرانه ده. میم واو د مور په کلمه کې یو ری په مخ کې راغلي څه شی ته جوړ شوي؟ کومه کلمه ته جوړه شوې؟ د مور کلمه ته، د مور ښایسته کلمه ته جوړه شوې. میم واو د مور په کلمه کې یوه ری په مخه کې راغلي مور شوي مور مادر. ښه، اوس به وګورو چې که نون د واو سره راشي څنګه لیکل کیږي او څنګه تلفظ کیږي. دا ښکلی ګل د تاسو نه پوښتنه کړي کله چې نون د واو سره یو ځای راشي نو تاسو وګورئ چې اول نون راځي او ورپسې واو په منډه منډه راځي چې د نون سره یو ځای شي نو تلفظ کیږي یا د نو غږ کړي. په دې ویډیو کې تاسو وګورئ دلته د نون او واو سره یو کاف یو ځای شوی نوک شوي. نوک د دغه ښځې نوک وګورئ څنګه رنګارنګ یې ناخون پې ویلي او په انګلیسي ورته نیلز وایي. نیلز نوکونه یا نوکان. دلته د نون او واو سره یو کاف راغلی نوک. یو دانه ته یې نوک وایو او څو دانې ته یې نوکان وایو. نور نو د تاسو نننی درس هم دلته ختم شو. خدای دې وکړي چې د میم واو او د نون واو کلمات هم زده شوي وي او په کتابچو کې ولیکئ. وخت مو پوره شو. د خدای پامان.